السلام علیکم زما محترمو مسلمانانو ورونو. د امریکا رئیس جمهور بایدن د افغانستان او د افغان ولس پر وړاندې کومې څرګندونې چې کړي دي د ویلي دي چې د افغان خاوره د خدای یادوتې ده. دا هغه خاوره ده که چیرته د الله تعالی نه دا خاوره یادوتې وی نو تاسو ته مو شرمېدونکی شکست نه درکولو. دا هغه خاوره ده الحمدلله چې په الله تعالی په دې خاوره باندې نظر دی. دلته د امپراتوریانو ککرۍ دلته پاتې شوي دي. هغه امپراتوران چې په نړیواله سطح باندې پیژندل شوي ولې دلته صفر شول. تاسو هغه اشخاص چې الحمدلله د الله رب العزت په کومک باندې د هغه په نصرت باندې دلته تاسو شکست وموم او تاسو دا نشئ زغملی. ستاسو دا څرګندونې چې دي موږ عبث نه ګڼو. دا د دې مسلمانانو لپاره یو پیغور دی، د هغه مسلمانانو لپاره چې د هغوی ضمیر نه راویښیږي. د هغوی ضمیر تاسو په 200 300 500 ډالر باندې اخیستی دی چې همیشه د افغانانو د همیشه د دې خاورې د بدبختۍ په خاطر باندې کار او اقدام کوي. هغه افغانان به هیڅ کلم ستا دې خبرې ته هیڅ یو اهمیت ورنکړي چې هغه په سیرلاک باندې مخته شوي وي. همیشه یې سیرلاک خوړلی د دې وطن او د دې خاورې د خاپوړو هیڅ ارزښت د سره نه وي، د دې وطن د مور هیڅ ارزښت ورسره نه وي. هغه افغانان چې ویښ ضمیر لري د بایدن د دې خبرې سره به د ده دا ضمیر راویښیږي او د دې افغان او د دې ولس لپاره به ګړندي ګامونه اخلي او د پیشرفت لپاره به کار کوي. زه په خپلو محترمو مشرانو باندې هم غږ کوم چې دا هغه غیرتي ولس دی، د دوی لپاره خپلې سینې پرانیزئ، دوی لپاره د خپلو دفترونو وزارتونو دروازې خلاصې کړئ. دا هغه اشخاص او هغه ملت دی چې که چیرې در سره یو ځای شو او دوی ته تاسو مینه محبت ورکړو، قسم په الله د نړۍ په سطحه به سوپر طاقت دولت دا وي. پر خپلو مجاهدینو غږ کوم، دا هغه ولس دی چې همیشه ستاسو تر څنګ ولاړ دی او په 100 کلنه مبارزه کې تاسو سره قوي مبارزه کړې ده، تاسو سره قوي ملاتړ کړی دی او تاسو سره قوي امداد کړی دی. د دوی احسان له یاده مه باسئ. د ټول امارت په مشرانو باندې غږ کوم چې دومره د چا په قصه کې نشئ. 45 میلیونه نفوس ستاسو تر شا ودرېږي او د دې نظام نه به قوي ملاتړ کوي. کفار هغه څوک دي چې الله تعالی وایي دا ستاسو نه خپلیږي، نو ما ورته څوک یو. انشاءالله مجاهدین هم د دې وطن او د دې ولس د بقا په خاطر باندې او د اوچتوالي په خاطر باندې کار او مبارزه کوي. همدارنګه د خپلو افغانانو هغه ویښو افغانانو چې ضمیر یې ویښ دی په هغو باندې غږ کوم د بایدن دا خبره چې دی ځان لپاره پیغور وګڼه. بایدن ته وایم دا هغه ځمکه ده چې ستا هغه سوپر طاقت یې در صفر کړو. زما محترمو مشرانو کشرانو افغانانو همدارنګه په خپلو خویندو باندې غږ کوم چې همیشه د نظام پر ضد یې مظاهرې کړي دي، همیشه د نظام د ملاتړ په خاطر دوی هیڅ اقدام او کار نه کړی، همیشه د بیرون طرف نه د یو څو روپۍ په مقابل کې د افغان یا د افغانانو نظام پر ضد باندې دوی مظاهرې کوي. د دوی نه هم غوښتنه کوم چې تاسو د دې خاورې یاست، د دې نظام او د دې خاورې د ملاتړ په خاطر باندې کار وکړي. د همسایګانو حال نه عبرت واخلئ. د دې افغان او د دې مظلوم ولس سره چې چا ټګي او برګي کړي ده داسې سرنګونه دي چې اوس حیران پاتې دي دا څه وشول. همدارنګه په خپلو افغانانو باندې غږ کوم، هغه اشخاص چې په میډیاو کې راځي د افغان خاورې د افغانانو د نظام پر ضد باندې هغه افواهات پخشوي چې هیڅ حقیقت نه لري، دا لا نه وویریږئ. قسم په الله د دې نه بعد چې هر مرګ کیږي، هر قتل کیږي، تاسو به په والله د ورځ د قیامت باندې د دې جواب وایست او تاسو به په قاتلونو کې حسابېږئ. هغه اشخاص چې د بیرون نه د کفارو ملاتړ کوي د الله رب العزت په خاطر باندې د دې نظام او د دې مظلومې خاورې په خاطر باندې د دوی د ملاتړ څخه خلاص واخلئ. د دې تر شا هغه څه موجود دي چې زموږ د افغانستان تجزیه هیڅ افغان ته دا د منلو ول نه ده چې زما افغانستان زما افغان خاوره دې تجزیه شي. د همسایګانو پلان هم دا دی چې زما او ستا ترمنځ بیلتون راولي، د تاجک پنشیر د افغان پښتون د پشهیي د ترکمن ترمنځ هغه جدایي راولي چې هیڅ اقوام به د راټولېدو توان ونه لري. ټول دنیا انسانان د ټول دنیا منافقین کفار د دې ملت او د دې خاورې لپاره یو ځای شوي دي. دا امتحان د الله رب العزت راوستی دی. په الله رب العزت دومره یقین لرم چې په لنډ وخت کې به انشاءالله د ټولو دنیا انسانان د افغانان خاورې او افغان ولس ته ګوته په غاښ ولاړ وي. دا هغه وخت کیدی شي چې زما مشران، زما کشران، زما خویندې، زما ورونه ټول سره په یو اتفاق د دې وطن او د دې خاورې د اوچتوالي په خاطر باندې اقدام شروع کړي.
هغه مخلص مجاهدین چې په کورونو باندې ناستي په خپل مشرانو باندې غږ کوم د الله رب العزت په خاطر باندې راولي خپل دفترونو خپل کاري ځایونو ته راولي د خدمت جوګي وګرځوي پرېږدي چې د ملت لپاره خدمت وکړي دا هغه اشخاص دي چې په شل کلنه مبارزه کې تاسو سره مکمل ونډه اخیستې ده حق د دې لري چې د خپل وطن او د خپل ولس لپاره خدمت وکړي خاورې په هر فرد باندې دا حق جوړیږي چې د دې خاورې لپاره یو څه باید وکړي نو د بایدن دا خبرې چې دي د افغانانو د افغانستان د خاورې پر وړاندې چې دی دا یو بوږنونکی څرګندونې دي انشاءالله ستاسو دې څرګندونو ته چې دی موږ په بل نظر ګورو هغه نظر باندې چې تاسو شکست پکې خوړلی دی او په دې موږ افتخار کوو. السلام علیکم ورحمت الله.